ساو پیغمبر دی دوست دا اکبر داخل پادی رسو دا زاڑ کابر دا چنگا دی رو یو ملنگا ساو پیغمبر دی دوست دا اکبر داخل پادی رسو دا زاڑ کابر دا چنگا دی رو یو ملنگا ساو پیغمبر دی دوست دا اکبر داخل پادی رسو دا زاڑ کابر دا چنگا دی رو یو ملنگا ساوی لزوانا پشتن اکرم لتانا دا سمر عمر کیجی دی مکان لرالی کل او ناسی ورطن سلام پکر والپیغمبر کسا کوم دا سرا یو زم یو مشد دوانو کلی مسلحات دی چی دا یا حکایاتی ما ویل جتن جلی دا عشق لیونی که زمر سماول نو بیا کورا تپنتون در سوچوی ژوندونه دی ویل ما ته وشاره زما د مینې یاره که زه اولم لسوم بیا ودانه کې بل کور ملنګ مې سفر ګور نو موږ کړې دا واده وه پوره سوې دا موده وه دا سول راڅخه پاته وسې ناست یم پر قبر پر خاورو مې دی صبر بېشانه ښایسته وه په حسن رنګینه وه سپین مخ بې ځلېدی رڼا یې تلله که د لمر ساو پیغمبره دا و په نوم یې تابه ښایسته وه بې حسابه سره شونډې سپین غاښونه بېلوري پیاله د بنګه دی راو یو ملنګه ساو پیغمبر دی دوستو د اکبره داخل پادې رسو د زاړه کبر د څنګه دی راو یو ملنګه ساو پیغمبر دی دوستو د اکبره داخل پادې رسو د زاړه کبر د څنګه دی راو یو ملنګه ورځه بیا غم ولاړ شه دغه ستا خوشي خوارې ده د مړو سیارې ده فکر والکور مې دا دی قسم خوړلی ما دی در مرګه پورې شپې ورځې به دلته کمه تېرې کله ژېړې که ډېرې ستا ولپریښتنه میل پر نازنینه دا تللی عمر تللی باقي کسره قسمت که ډېر دې وي حاجت چې وکمه دعا زه په حکم د الله زه دا ښځه به ژوندۍ سي بیا به سي غاړه په غاړه مینه و مېړه دواړه فکر والپیغمبره در ټولو معتبره دا پاته عمر زما دی د جل ښځې سره نیمه ورځه یاد که رحمه نو عیسی الغني خدایه د خلکو رهنمایه په عمر کې غمجن دی دغه ستا بنده فکر پر قبر ناظر دی ژاړي روز و شبه حاصل یې که مطلبه زول قبر سود وځایه چې قبول یې سوه خبره عیسی و پیغمبره مینه و مېړه دواړه روان سوله هم واړه چې بېرته یې کتل عیسی نه و هغه درنګه دی راو یو ملنګه عیسی و پیغمبر دی دوستو د اکبره داخل پادې رسو د زاړه کبر د څنګه دی راو یو ملنګه عیسی و پیغمبر دی دوستو د اکبره داخل پادې رسو د زاړه کبر د څنګه دی راو یو ملنګه نو دې ښځې ولڅښتنه په عمر کې غمجنه راځه بیا غمه کور ته څه کوو په هدیره کې په دې خوشي ډېره کې ای فکر ویل نګارې یو دم کښېنه کرارې ما کړې شبګیري ده چې بېده سمه په ناز ورنونه دې که ساز دې غېږ کړه ورته سمه بیده سو دی بیا غمه ناګان یو شهزاده و چې پېښ کړی کردګار وتلی و په ښکار ای دوره یې ولیدله چې ناسته وه بلبله ورو ورو یې خواته رالې ځینې ویې کوي پر سانه حال که راته بیانه ته څوک یې راته وایه راغلی
کوم ځایه دا څوک دی چې بیا غمه دې په غېږ کې کوي خوابه چې نه دې سته حجابه دې ښځې ولداغل دي همیش را سره مل دي زه د راتښتولی یم پخوا له خپل مکانه پوه نه ومه په ځانه مین چې شهزاده سو په مینې آلوده سو دا هم سو پر مینه دواړو جوړ دا چنول کړي په کړې درمیان ځغل کړي سپره یې کړه پر آسه په ښه خندا هوسه په کړې بې د پرېښوی په ځان نه و خبره عیسی و پیغمبره ای دا ښځه کړه روانه خوشحاله سو بیا شانه په مخ کې بیا وهله ډېر جامونه رنګ په رنګه ډېره و یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوستو دا خبره داخل پاتې رسو د زاړه قبر د څنګه ډېره و یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوستو دا خبره داخل پاتې رسو د زاړه قبر د څنګه ډېره و یو ملنګه خوار پاته په ارمان سو ځینې ورکه معشوقه وګرځېدی په غره وسمه ژړله بې هردمه روان چې دا غریب سو لښکر ته ورقریب سو کاته یې اریانه یې شهزاده سره سپره وه ځینې سوې مسخره وه فکر ویل حاکمه پر ما باندې ظالمه زما دغه نکاح کړې ته یو ډېره سفر کمه کافر یې که مسلمه راسم چې شهزاده سو فکر ته په غوسه سو ول دا ښځه داسې وایي چې مېړه مې نه دی غل دی په ما یې کړي چل دی راکشه دا فکر کوي مضبوط یې په زنځیر کوي داخل یې کوي په ښار کې په لاس ورکوي د کوټوال غوږ نیسي وایم حال باچا یې له جهاله خبر کوي زما لاله ما غل دی راوستلی ښکار ته تللی وم سهار عیسی و پیغمبره وم د سره نجلۍ راغلی پر ځوانۍ وه بیا غمه یې په غېږ کې خوب کوئ لکه پلنګه ډېره و یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوستو دا خبره داخل پاتې رسو د زاړه قبر د څنګه ډېره و یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوستو دا خبره داخل پاتې رسو د زاړه قبر د څنګه ډېره و یو ملنګه باچا ویل کوټواله خبر سره جهاله تراوله سړی چې پرشتیا سره چې غل دی کدی جوړ کړي چل دی سړی هم په زړه سو روان هم دمدستي سو باچا ورته ویل چې دا څنګه کېلو کال دا څه پېښ سوی حال ای د ښځې ول باچا زما د سر پناه زه د یم تښتولی په ټکي له خپل مکانه پوه نه ومه په ځانه فکر ویل سلطانه درواغ وایي شیطانه دولت مې دې ورکړی په هوس مې واده کړې ما دا په نکاح کړې باچا ویل ځوانه خبره مو سول ګرانه د دواړو شریعت یو شاهد کې تېر پر باندې پر دې قاضي د وړاندې فکر سو په خندا ول شاهد لرم عیسی سبا د لمر په څرکه بې زه دلته کم حاضر روان سو ځینې فکر عیسی به چیرې ګورې د کم اسمان پر لورې چې دا یوه بانه وځانې کوي ځل بحر بر عیسی و پیغمبره دې ښځې والله میره جوګې ولاړې د ګیره دا وایه خوش ولاړه ځانې کوي د مرګ د څنګه ډېره و یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوستو دا اکبره داخل پاتې رسو د زاړه قبر د څنګه ډېره و یو ملنګه جاسوس یې
پس سم کی روان هغه دم کی ولورسی لاس تړلی پکې راولي پلاس چې نشي در خلاص فکر چې لجه شاره راووتې زما یاره په دې دښتو سارا کې د یوې درختې در وړاندې بې دستو درجې لاندې سا په یو دستور پټ په خوب کې ور حضور ول زه به په ماپشن کې درله درسمه سبا له ډاډه ورځه خوشحاله ای د خوبه صوبیداره ولاړ و چوکیداره فکر یې لاس تړلی هلته بیرته کوي روان حضور ته د سلطان باچا ویل بدرایه او ساجد څه سوایه درواغجنه منافقه کار دې ټوله چلول دي راغلی دي اجل دي فکر ویل صاحبه دا واوره عجایبه سبا په ماپوښین بیا عالم وویني تمام عیسی علیه السلام سبا په ماپوښینه ستا نسوتینه فکر غریب خپه وغلی کښېنستی سومانه باچا ویل شیطان راغلی دي اجل دي خو لږ پکې ماتل دي جوګي یې پرشتیا سره چې نه لرې هنر عیسی و پیغمبره ناڅاپه شر وسور سو په ښار کې یې زغ جوړ سو انسان پې چې راغی د دې ښځې ژړ سرنګه دی راو یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوست د اکبر داخل باندې رسول زاړه قبر د څنګه دی راو یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوست د اکبر داخل باندې رسول زاړه قبر د څنګه دی راو یو ملنګه باچاول پیغمبره در خلقو معتبره د دې دواړو دعوه ده که معلوم یې درته حال نو خلاص یې که جنجال عیسی ویلی ښځې بې عقلې بې تمیزې در کړی امانت د دې سړي ورکه دوبار چې ځې پر خپله لار دې ښځې د دانیتو د دې ښځې دانیتو راغلی یې سنیتو در وخت چې اوبه تېرې سي نو بیا کله جار وځي په خوله کله کښې وځي دیول واخله امانت که ستا وي څه دولته خدا د یبانه و نوره خاوره سوه بیرانه فقیر ځینې روانه باچا ویل عیسی ته دا حال ووایه ماته دا څنګه فیصله وه چې تا پټه معامله کړه زموږ دې تلوسه کړه کیسه یې کړه بیانه باچا سو حکاریانه مجلس یې تمامیږي دا بیان و سراسره عیسی و پیغمبره ای نو سید عبدالغفاره یو ګل نسته بېخاره په ځینې معشوقو کې نه غیرت وي او نه ننګه دی رو یو ملنګه عیسی و پیغمبره دی دوست د اکبر داخل په حاجي رسول زاړه قبر د